ډېر مننه ښاغلي پروفیسور درویش درانی صاحب. لومړی خو دا راته ووایاست چې دا خیال څنګه درته پیدا سو چې د انساني تاریخ تراژیدي علمیه یا غمیزه د ویرلړلي داستان په نامه په یوه اوږده منظومه کې بیان کړئ؟ ډېر مننه شاه جانه. دا خو خبر نه یم شاعر یې که نه یې. شاعر دی د څه منصوبې نه جوړوي، لکه یو څوک و چې بس تاریخ ولیکم او بیا مواد را جمع کوي. شاعر چې بس څه لیدلي دي، څه یې ویلي دي، په د ذهن په هغه مختلفو خانو کې پراته وي، بس د هغه څه یو خیال، کله بل خیال ورباندې رانازلېږي. چې خلک وایي څوک الهام ورته وایي او څوک څه ورته وایي. نو دا الهام د اسمانه نه راځي، د شاعر د خپل ذهن څخه، د خپل لاشعور ورته ووایي، څه چې ورته وایي د هغه څه یو خیال ورباندې راځي. نو داسې لکه دا نور زما نظمونه چې دي ما لیکلي دي، دا هم بس یو خیال راغلی و. نو خیال داسې خو هر خیال چې راځي اول وار داسې په خام شکل کې داسې بس صرف یوه هیولا غوندې، او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي، بیا بله خبره ورسره نښلي، بیا بله نښلي، که نه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. نو دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی و، بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدی او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم په لیکلو مې دغه وکړه ابتدا. او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی، چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا تهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې شوې ده، او دریمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان شوې ده. نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشحاله برخې نه دي راخیستې؟ ما دې خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته دغه ستونزې، د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د بره ختو وزر هم دغه دی. هغه بره ځکه خیږي چې یو مسله ورته یي که نه، نو دغه د منځه باسي، مخ ته ځي که نه. نو تر انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي، بله را پورته کېږي چې هغه څه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تېرېږي. نو داسې مطلب دغه د دې ته تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کولی، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نشته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به وي او خوري څښي به. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه په انګریزي کې چې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی. نو دا بنیادي خبره هغه خیال یې هم دغه دی. نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دی توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟ اوس زه دا هم که نه، دا مثالي ټولنه چې راسي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته چې ستونزې وي نو دی به حرکت کوي، چې ستونزې وي دی به مخته ځي. نو دلته د مخته تګ امکانات یي که نه، د ستونزو چې ور واوړي او خواته یوسي دی تر هغه ستونزه ور اوړي که نه. نو اوس چې ته ګورې هم د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپله انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغه چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس دی، او ولس چې څوک کښېنولی دی، د هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دی لګیا دي، دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو دپاره وړي، هغه چې دی کښېنولی دی. که دغه راسي که نه، هغه
سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه، دا خو په کمونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم ایډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا په انګریزي کې سوسایټي ورته وایي چې هغه کې ستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو ایډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي. ښه، مننه. یو بل موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده. دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدي لري، غمیزې یې تېرې کړي دي، المیې لري. دا به پر دوی څه اغېز وکړي ستاسو په فکر؟ ګوره یو دا چې ولې مې ورته مخه کړه، ما درته وویل که نه چې دا سوال د یو شاعر څه مه کوه چې ولې یې درته مخه. شاعر مجبور دی چې په دغه لاره به ځي. د شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې، او دا نو په زمانو کې چې د افلاطون چې راواخلې که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه، نو د هغه پس بیا ټولو خلکو ته تصور دی، او اوس هم ما دغه تصور دی که نه چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. بیا نو زه لګیا سوم، بیا مې نو تیاري ورته کړې ده او تر دا ځای مې را رسولی دی، او پاتې شو چې دا د انسان غمیزې دي. او تاسو به هغه کلاسیکي ډراما د یونانو د د ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمېږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده، او هغه ارسطو چې پویټکس کې که نه هغه د کتارسس یو تصور دی که نه، چې دغه چې خلک ګوري په هغه وخت نو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی، دا غم دی، دا درد دی، او دا چې دی دغه ډرامه ګوري، هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه رالړزېږي د دې چې انسان وژاړي که نه، نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي. چې څوک د تیاتره څخه راووتو چې ټریجډي به یې وکتل، هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دغه کې چې ډېر لوی غم وي، ما کوم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی، چې وژاړي نو دا وځي که نه. نو د دې ټریجډي هغه وخت یوه دغه ښوول شوې ده چې انسان زړه سپکېږي په دا طریقه، ذهن سپکېږي په دا طریقه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوښوي که نه، نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي، نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه، نو هغه کې بیا یو هغه هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري، نو بیا هغه د بل غم یې که نه چې ته ګورې، نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق که نه چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم او دا خوف ورسره چې ما سره هسې نه چې دا وشي که نه. نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه، په دا خو موږ پوهېږو نه، بس موږ په شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و، او دغه په دې راغلی و، په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې د انسان بره تګ چې دی که نه، هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه، مشکلات نه انسان به درېږي. ښه، مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي. په دغه ویرلړلي داستان کې تاسو 100 نظمونه په 10,000 مصرو کې بیان کړي دي. دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی؟ ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته، دا زما دغه څه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا 100 بېلې بېلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې
نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس باندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی کنه او نظم به سر تر پایه وای هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره ته شوکۍ تر پایه به وای دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي کنه هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دی وکاتې یا بل ولاړې هغه ځای وکاتې کنه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم دی او د هر داستان بیا د کې دننه دا چې د هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تګ حماسه ده د هغې یو قسم تشریح ورته وایي هر څه چې ورته وایي هغه ده. او بل د تاسو په خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟ ګوره دا خو داسې کنه چې هغه کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته ویلو شاله ته اوس دا څه د کوم ځای دی دا دونه څنګه مرمرونه راوړي دي او دا دونه ډبرې راوړي دي خو سیده هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه داسې مټ استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا باچا به کې اوسي رابل به کې اوسي تاسو دا کیسې کتاري سره راټوک کړی دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غوښه او دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی کنه اوس دا چې د شاعري یو بیله دنیا ده او نثر یو بیله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ویلی سم کنه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه خو هغه د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه کنه چې هر شی به تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر او د نظم دا خبرې بیلې کیسې دي کنه بس شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل اخیستی دی نور بیا شاعر په دې پوهېږي نه چې دا شکل یې ولې واخیستی کنه بس دا د ذهن کې یو خیال را پیدا شي دغه سره بیا بله خبره راپورته کېږي بله راپورته کېږي دا یو د بله سره د شعر په پای کې دا یو خاص شکل واخلي بیا دی ورته لګیا شي هغه کاغذ ته د ذهن را منتقل کړي نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟ مطلب دا دی چې موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا هم چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د معرا یو نوی شی ورننوتلی دی کنه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه هغه چې یو شی زیږي کنه نو دا شی هم خپل هغه اثر پکې لري او زه خپل کار وکړي کنه نو زما په ذهن کې هم ظاهره چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په نوره شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرا هم شته خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوې دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دی لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایې نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي د نثر جملو ته نږدې دی دا چې اوس ته وایې په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او استعارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف ب نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې
هغه سي اثر کولای شي لکه د اعظم خان او دریا درخاني نقل چې دی او لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه. نو دا چې ته وایې ته په خپله د نثر د د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خیال ښکاري. خو بهرحال زه چې ورته ګورم دا کوم شی چې منځته راغی په هغه کې دا دی چې د نثر او د شعر دا سرحد چې دی دا که بیخي سره بېل سوی نه دی، بیخي سره رانږدې سوی یا سره ګډ سوی دی. ښه، تر کومه حده چې ما د کتاب ولوستی، دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له عدمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزرو پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟ ولا دغه چې دغه څه ارزښت لري، دا خو نو د لوی سره چې موږ دا ووایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي، دا څه ارزښت لري. دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کامیډي وکړه دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته، نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان یې تخلیقي، انسان ته چا دا نه دي ویلي، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی د هغه څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلي دي. او دا یو هغه چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې د دې ارزښت څه دی، نو دا ارزښت دا ټول شعر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د مځکې ته دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلې ده دا ورسره ملګری شوې ده. دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه که نه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم هغه په هغه نظریه هم کتلی شو. او دغه ډېرې خبرې چې دي نو داسې د لوی سره چې ته راواخلې چې هغو کوم شي کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی، نو دا هم په هغه کې راځي. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی. بنیادي شی د هغه دی چې هغه استیټیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکې شته که نه شته، چې پکې شته تر څومره حده پکې شته، دا شیانو باندې خبره کېدی شي. او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استیټیک پلیژر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حس چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی. دا نو بیا یا لوستونکي چې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی، راما مابا خلکو ویلی دي، نو خو دا شی پکې شته. نو دغسې چې دا نور شاعران چې خلکو ډېر ویلي دي هغه کې نو دا شی ډېر دی. یو معیار یې دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسې دا زموږ کره کتونکي چې دي هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تللو دغه ده. شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته ویل ما دا شاعري داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي، یو ماشوم سایکل چلوي، هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم، دا بل چې روان دی دی ولې ګزارېږي، دا توازن دا او هغه په دې دی نه پوهېږي. خو بس دا چلولی دی، چلوي دا پریکټس دی د دې قابل کړی دی چې دی دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دغسې کوو که نه، سایکل دی چلوو. اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي. نو دغه نورو خلکو کې تاسو هم راځئ. نو صحیح سمه ده. ډېره زیاته مننه کور ودان د خبرو کولو. ژوندی اوسئ.